ما درته وویل که چیرې په دنیا کې کامیابۍ ژوند غواړې الله راضي کوي د اطمینان او د سکون ژوند غواړې او د ګناهو څخه ځان محفوظېدل غواړې بس یو عمل وکړه هغه دا چې د الله خوف او ویر په زړه کې واچو هر کار چې کوې بس صرف دعا د سره یاد وساته چې الله ما ویني که زه د الله سره د قیامت په ورځ مخامخ ودرېدم الله ته د حساب کتاب دپاره الله زما څخه د دې عمل پوښتنه کوي که نه کوي بیا به عمل ستاسو خپل پاتې که د انسان په زړه کې دغه د الله خوف او ویره پیدا شول بس دا کامیاب دی پر دې باندې د حضرت عمر رضی الله عنه کیسه را په یاد شو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د ده خلافت دا عجیبه خلافت تیر شوی سبحان الله اوس وخت کم دی پر دې باندې بحث نشم کولی خو دا به لنډ ووایم چې د ده خلافت دا و چې د الله د خوف او ویرې څخه یې د شپې خوب هم نه درلودی دغه د مدینې منورې په کوڅو کې به ګرځېدی چې داسې نه یو غریب وي داسې نه یو وږی وي داسې نه د یو چا یخ کېږي داسې نه یو څوک مشکل لري او زه به بیده یم دا خلک به په ما پسې ګرځي بیا به الله ته زما شکایت کوي سبحان الله بې چینه به ګرځېدی خوب به ځینې تللی و یو وخت د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدی نو بیا ستړی سو یو دیوال ته څنګ والی د دې دیوال اخوا ته اواز دی د دوو ښځو اواز دی یوه ښځه ورته وایي چې په شیدو دې اوبه ګډې کړې بله په جواب کې ورته وایي چې نه مورې نه دې مې ګډ کړې یوه مور او یوه لور مور یې ورته وایي چې په شیدو باندې اوبه ګډې که سهار سو لور یې ورته وایي چې نه مورې نن پرون امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه دا حکم کړی دی چې د آینده څخه به بیا په شیدو باندې اوبه نه ګډې شي او دا اعلان اوس بله ورځ دغه پرون د ده منادي دا اعلان وکړي مور یې ورته ویل لورې هغه حضرت عمر به یو ځای بدي آرام به خوب کوي هغه منادي به بدي اوس خو څوک نشته ته به ګډې کړه دا لورې عجیب جواب ورکوي وایي مور یې د حضرت عمر رضی الله عنه او زما او ستا رب هم بیده دی العیاذ بالله اخو نه دی بیده اخو موږ ویني په هر حالات کې موږ د ده در علم لاندې د ده در سار لاندې زه دا کار نشم کولی حضرت عمر رضی الله عنه ته د انجلۍ جواب ډېر خوند ورکړي کله چې سهار سو نو بیا یې پلټنې شروع کړې چې دا انجلۍ په دغه علاقه کې دا کور د چا دی هغه پوښتنه وکړه بیا یې خپلو بچیانو ته ویل چې د دې انجلۍ نکاح زه د ستې سره کوم څوک یې غواړي حضرت عبدالله ورته وویل چې امیر المؤمنین زه واده لرم زه نه غواړم عبدالرحمن هم دغه ورته ویل یو عاصم بن عمر رضی الله عنه هغه دې ته تیار سو د دې انجلۍ سره واده وکړي چا په زړه کې چې الله خوف ویره اچولي دا په دنیا کې هم کامیابي لري په دنیا کې هم الله جل جلاله عزت ورکوي په آخرت کې هم الله جل جلاله د دې انجلۍ د نسل څخه یو ډېر عادل انصافداره خلیفه و باچا پیدا کی حضرت عمر بن عبدالعزیز ګورې دا هر څه چې دي دا موږ د خپل عمل به په نتیجه کې که ما او تا تقوادار اوسو زما اولاد او ستا اولاد به هم تقوادار که زموږ په زړه کې د الله خوف خشیت وولدي زما او ستا اولاد به هم دغه رقم لهذا صداقت د الله خوف او ویره بس که د انسان په زړه کې ولوېدي بس هره ګناه څخه د ځان بچولی شي هره ګناه چې کوې صرف دا ووایه چې الله ما ویني زه یو وخت د الله جل جلاله مخې ته درېږم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى که څوک ته دې سره ودرېدي چې زه یو وخت الله حضور ته درېږم کوم عمل چې کوم دغه عمل چې اوس ما ته د ګناه یو وسوسه راولېدلې ده که زه دا ګناه وکړم دا به زه یو وخت د الله حضور ته ځم الله به ما ته دا راپېښي بیا به کوم جواب زه ورکوم فقط خوف خدا د الله خوف او ویره چې په زړه کې ولوېده بس دا سړی کامیاب دی